حدیث ناشنا دعای ورته وښوه چې خیر د دنیا او د آخرت پکې راجمع دي او دا ذکر را روان هم دی دا دعا خو دلته دا یاده کړئ انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا به دا وه اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار قرآن کې الله ذکر کړی چې د مؤمنانو دا دعا ده یا الله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه نو په آخرت کې ښایسته راکړه نو پاتې څه شو څه پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو یا الله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه یا الله په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه او یا الله د عذاب نه مې بچ کړه بس ختمه شو خبره تا خو هر څه د الله نه وغوښتو اوس ښایسته ژوند په دنیا کې څه دی مفسرینو کله چې دغه آیت تفسیر کوي کوم کې چې دا دعا راغلی ده هغو ډېر اقوال ذکر کړي خو هغه ټول یو بل ته نږدې دي لکه دنیا کې ښایسته ژوند دینداري دنیا کې ښایسته ژوند حلال رزق ښایسته ژوند پراخه روزي ښایسته ژوند نیکعمله بیبي ښایسته ژوند نیکعمله اولاد ښایسته ژوند روغ صحت ښایسته ژوند ښایسته اخلاق او دې څه پسې بیا زه دا ټول ښایسته ژوند دی نو ته چې کله وایې اللهم آتنا فی الدنیا حسنه یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه نو یا الله ماله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه دا هر څه پکې دننه راړو په ښایسته ژوند په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه یعنی د الله رضا جنت د پیغمبر سپارش حوض کوثر نه وبس که دا ټولې خبرې پکې دننه راړي او د جهنم نه مې بچ که دا ډېره قیمتي دعا ده یاده به یې تاسو ته یاده به یې ټولو ته دا په مخه غواړئ دا صرف ګورئ تشهد کې نه دی چې ته په آخري قاعده باندې کښېنې او دغه ځي کې به یې وې دا دغه ځي پورې تړلی شوي نه ده او نه دغه ځي لپاره راغلی دی چې خاص اگر کال ته ویل جایز دي ځکه چې قیمتي دعا ده په سجده کې وایه ته چې کله لاس اوچت کړي د الله نه څه غواړي په هغه ټیم کې دا دعا وایه ښایسته دعا ده او که الله قبوله کړه نو بیا هر څه ته ته میلاو شو د دنیا خیر ته هم میلاو شو او د آخرت خیر ته هم میلاو شو د عذابونو نه بچ شو